السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې په ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم تاسو څنګه کولی سئ په واتساپ کې او د هغه رقم مسنجر کې او په فیسبوک کې د انګلیش میسجان په پښتو او اردو باندې ترجمه کوي. یعنې که د انګلیش میسجان تاسو په هر زبان باندې ترجمه کوئ هغه به تاسو څنګه کوئ. ډېره اسانه او ښایسته او خوندوره طریقه ده. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم او دغه ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره ملګرو د دې لپاره تاسو ته نوی اپلیکیشن ضرورت شته چې تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ او نه یو د بل شي ضرورت شته. ګوره ملګرو اول لارې زه دغه سیټینګ تاسو ته په فیسبوک کې درښیم. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ، کله چې ګوره ملګرو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ به دلته یو چاته میسج لیکمه. کله چې ګوره ملګرو زه په کمنټس باندې کلیک وکړم، اوس چې زه په کمنټس باندې کلیک وکړم دلته یو چا کمنټس کړی ده. یا مثال اوس ګوره دلته زه په انګلیش باندې لیکمه سی نایس. ګوره ملګرو زه دلته په انګلیش باندې لیکمه سی نایس. نو ملګرو ګوره زه رالم کمنټ ته، دلته په کمنټ کې زه لیکم سی نایس. نو ګوره ملګرو ما نایس ولیکئ او د هغه رقم باندې نایس تاسو سلیکټ کړئ. کله چې هغه تاسو سلیکټ کړئ بیا به ګوره تاسو ته 3 ډاټه نښانه درکړي، به دا 3 ډاټ نښانه باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغه رقم به تاسو ټرانسلیټ ووایي. ګوره ملګرو کله چې تاسو ټرانسلیټ ووایي دلته به تاسو ته راسي ټرانسلیټ انټو اردو. ګوره په اردو کې هغه ته اچا وایي او د هغه رقم کې چیرې زه په پښتو باندې ترجمه کړم یا په بل زبان باندې ترجمه کړم هغه به تاسو هر زبان چې خوښ صرف او صرف به تاسو هغه زبان ور وښیاست. ګوره ملګرو زه پښتو ورښیم. کله چې ملګرو زه پښتو ور وښیم وایي نایس یعنې غوره یعنې زبردسته. ګوره ملګرو هغه یې دلته تاسو ته راواړوئ. یعنې دا رقم تاسو د انګلیش میسجان په فیسبوک کې په پښتو باندې په اردو باندې په هر زبان باندې د هغه تاسو ترجمه کولی سئ. نو د هغه رقم کې چیرې تاسو په واتساپ کې ترجمه کوئ واتساپ به تاسو خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو واتساپ خلاص کړئ د هغه رقم به تاسو هر اکاونټ چې خلاصوئ هغه اکاونټ به خلاص کړئ او د هغه رقم به تاسو خط پیدا کوئ. هر خط چې تاسو ګوره ټرانسلیټوئ هغه خط به تاسو پیدا کړئ او د هغه رقم به هغه خط تاسو سلیکټ کړئ. ګوره ملګرو دا خط به تاسو ځای باندې سلیکټ کړئ، دلته به کاپي ووایي او د هغه رقم بیا تاسو راسئ په ټیکسټ میسیجز کې به دا دلته پیسټ کړئ. کله چې ملګرو دا تاسو دلته پیسټ کړئ د هغه رقم ګوره زه راځم دلته کلیک کوم نو دا نور خط ټول زه چې کوم ډیلیټوم. یعنې زه په بیک ځم دا نور خط مې نه ده په کار، صرف او صرف یو څه خط زه له انګلیش څخه پښتو ته او د هغه رقم اردو ته په واتساپ کې ترجمه کوم. ګوره ملګرو ما په فیسبوک کې وکړو، اوس واره د واتساپ ته د هغه رقم بیا تاسو په مسنجر کې هم خاص د هغه رقم ته طریقه ورسره کولی سئ. نو ډېره اسانه او ښایسته او خوندوره طریقه ده. که چیرې څوک غواړي چې د انګلیش میسجان دې په پښتو ترجمه کړي نو په دغه ذریعه سره دی کولی سي چې د انګلیش میسجان په پښتو باندې ترجمه کړي. نو ملګرو زه واره خط یو څه زیات ده زه هغه خط ډیلیټوم. کله چې زه په بیک ولاړ شم هغه خط ډیلیټ سي نو دا نور خط به بیا ټول د تاسو په له پښتو باندې ترجمه کړم. ګوره ملګرو لا د ډینر اپلیکیشن امپورټنټ بیکاز ویداوټ دغه د ملګرو زه غواړم چې دا په بل زبان کې ترجمه کړم. نو دا به بیا تاسو دلته تاسو ټول سلیکټ کړئ، سلیکټ آل به ووایي. کله چې سلیکټ آل ووایي نو ګوره ملګرو بیا به تاسو سلیکټ آل کړئ. دا رقم سلیکټ به کړئ او د هغه رقم په دې باندې کلیک وکړئ سلیکټ آل. کله چې ملګرو دغه تاسو سلیکټ آل کړئ بیا به د هغه رقم په دا 3 ډاټ نښان باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو ټرانسلیټ ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو ټرانسلیټ ووایي اوس په پښتو کې ما ترجمه کړې ده وایي ګوره وایي ډینې نقل کوئ. دغه رقم نقل کول ګوره هغه ټول تاسو ته په پښتو کې ترجمه کوو. نو که چیرې په اردو کې ترجمه کوئ دلته به تاسو راسئ اردو به سلیکټ کړئ هغه به تاسو په اردو کې هم چې سي ترجمه سي. نو په دغه ذریعه سره تاسو اوس کولی سئ چې په واتساپ کې په مسنجر کې په فیسبوک کې د انګلیش میسجان په اردو باندې په پښتو باندې ترجمه کوي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندوره طریقه ده. خدای دې وکړي چې دغه طریقه به ستاسو خوښ سوې وي او کوم ویډیو خوښ سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که چیرې تاسو هر ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.